د طالبانو ژوند سره د پاکستان مرګ پیل شوی. د طالبانو ژوند سره د پاکستان مرګ پیل شوی. د 2021م زیږدیز کال د اګست میاشت کې طالبان د پاکستان په ملاتړ پر افغانستان واکمن شول او له هغه راوروسته پاکستان کې بده ورځ پیل شوې. د امنیت او جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ په خپل یو راپور کې جوته کړي چې د طالبانو بریا کې د پاکستان مرګ لیکل شوی و. د دې انسټیټیوټ د راپور له مخې د طالبانو له بریا وروسته په ګاونډي پاکستان کې د تروریستي پیښو په ګراف کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د معلوماتو له مخې په نورو کلونو کې د پاکستان په کچه ډیر ټیټوالی راغلی و، خو په 2021م کې د امنیتي پیښو ګراف خورا لوړ او کله چې طالبان پر واک شول نو امنیتي پیښو کې په 100% زیاتوالی راغلی. طالبان یوازې د پاکستان په مرسته قدرت ته ورسېدل، خو داسې ښکاري چې د دوی یارانه به هم دوام ونه کړي. په پاکستان کې د تحریک طالبان او بلوچستان کې د بلوچ ملتپالو بریدونه په پاکستان توبې ښکلي او په دې وروستیو کې پرې سخت تندریز بریدونه کړي. د معلوماتو له مخې یوازې په وروستیو میاشتو کې پر پاکستاني ملیشو سلګونه بریدونه شوي چې زیات شمیر پاکستاني عسکر پکې هلاک شوي دي. پاکستان خپل راتلونکي ته ورخطا شوی او اوس غواړي چې له تحریک طالبان سره د اوربند کومې هوکړې ته ورسیږي. د تحریک طالبان له لوري له پاکستاني حکومت سره د افغان طالبانو په منځګړتوب یوه میاشت اوربند وکړ، خو د هغه وخت اوس پوره شو. پاکستان دولت هڅه کوي چې د طالبانو سره دا اوربند اوږد کړي، خو تحریک طالبان دا وړاندیز رد کړ او سمدستي خپل بریدونه پیل کړ. اوربند د دې لپاره و چې د پاکستان دولت وازمایل شي، خو د پاکستان دوه مخی ریاست هیڅ هوکړو ته نه ګوري بلکې خپلو ګټو ته ګوري چې څنګه ګټه او په څه ډول ګټه واخلي. د تحریک طالبان ډله د پاکستان په بد نیت پوه شوي، ځکه یې ویلي چې د جهاد لپاره تر ټولو ښه ځای اسلام آباد دی.